ولسمشر غني وایي د کرکټ بورډ رییس دی په یوه اونۍ کې هېواد ته ځان راورسوي. ولسمشر غني د کرکټ بورډ عمومي رییس فرهان یوسفزي ته یو اونۍ وخت ورکړی چې ځان د هېواد ته راورسوي او له نوموړي سره دې له نږدې وګوري. فرهان یوسفزی چې له شاوخوا 3 یا 4 میاشتو راهیسې له هېواده بهر دی او له آنلاین لارې د کرکټ بورډ چارې څاري، ولسمشر غني ورته هېواد ته د راتګ امر کړی دی. دا خبره په کرکټ بورډ کې یو شمېر سرچینو کړې ده. فرهان یوسفزي ته شاوخوا 3 ورځې مخکې د ولسمشر له لوري امر شوی او هغه باید په راتلونکو 4 ورځو کې دننه هېواد ته ځان راورسوي او له ولسمشر غني سره له نږدې وویني. بل لور ځینو سرچینو دا هم ویلي چې 4 کسان په دې هڅه کې دي چې د کرکټ بورډ عمومي ریاست ترلاسه کړي. دا کسان هر یو تر شا یې ډله لري او د ځینو کسانو تر شاوخوا بیا د کرکټ بورډ ځینې پخواني او اوسني چارواکي او د کرکټ ملي لوبغاړي هم ولاړ دي. دا سرچینې زیاتوي چې دوی هر ورځ په ارګ کې له چارواکو سره ناستې کوي او هر یو یې په دې هڅه کې دی چې دا ریاست ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې مخکې د کرکټ بورډ عمومي رییس فرهان یوسفزي په یوه لیکنه کې دې خبرو ته هم اشاره کړې وه او ویلي و چې ځینې خلک د لوبغاړو له استعداد نه ناوړه استفاده کوي. هغه ویلي و چې ځینې پخواني او اوسني چارواکي په دې هڅه کې دي چې کرکټ بورډ بدنامه کړي. بل لوري ته دا واضح هم خبرې شوي دي چې د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دې ته هڅول شوي چې ارګ ته ولاړ شي او ولسمشر غني ته لاسلیکونه وکړي چې اوسنی عمومي رییس له دندې ګوښه کړي.